بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 2 د اګست کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي خبرونو نه برسیره دوه موضوعات دي چې دواړو باندې مانه پوښتنه شوې ده. ما پې نه غوښته تبصره ولرم خو د دوستانو د خوا نه پوښتنه شوې ده او په هغې یو تبصره ده او یو موضوع باندې چې ما تبصره کړې او په هغې نه غلطه استفاده شوې ده په هغه باندې زه پخپله یو تبصره لرم. راځم جهادي خبرونو ته. په 1 د اګست شمالي وزیرستان بویې ولسوالۍ د پوځ نلکې پوستې سره د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 1 د اګست شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ د پوځ پر سپاره پوسته باندې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه 1 د اګست شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د خیسور شمیرې په سیمه کې پر پوځي پوسته لاسي بمونو برید کې ځاني مالی تلفات اوښتي دي. په 1 د اګست شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د خیسور دینور په سیمه کې د پوځي پوستې باندې لاسي بمونو برید شوی دی. مالی او ځاني تلفات ور اوښتي دي. په 1 د اګست ټانک ولایت خاص ټانک ولسوالۍ دولت کلي کې مجاهدینو پر پوځ باندې کمین وهلی دی. 3 عسکر وژل شوي دي او نور زیات ټپیان دي. په همدارنګه په 1 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ زخخیلو سیمه کې پوځ پر پړاک بنگله پوستې باندې د لیزري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. یو سولر سیستم هم ویجاړ شوی دی. همدارنګه په 1 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ پیر میلی سیمه کې د پوځي پوستې باندې لیزري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 1 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر سیمه کې د پوځ پر ټنډي سر پوستې باندې د لیزري او لاسي بمونو برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه په 2 د اګست جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د افسي پر پوسته باندې د راسکوف په برید کې ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. همدارنګه په 2 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا میدان په ملمستون باندې د ګس هاوس په سیمه کې د پوځي پوستې باندې برید شوی دی. مالی او ځاني تلفات یې اړولي دي. په 2 د اګست باجوړ ولایت د روش ولسوالۍ د ارسون خوړ په سیمه کې پوځي پوستې باندې برید ترسره شوی دی. ځاني او مالی تلفات اړول شوي دي. همدارنګه په 2 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا ملک دین خیل په کلاخیل سیمه کې پوستې باندې بوخت د پوستې په جوړولو باندې بوخت فوجي عسکرو باندې برید شوی دی چې د هغې په ترڅ کې 15 فوجیان وژل شوي دي. دوهم برید هم د همدې ولسوالۍ په نرهاو سیمه کې شوی دی چې د دراسکوف په برید په نتیجه کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. همدارنګه په 2 د اګست جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ د قلندر په سیمه کې یو پوځي موټر د بمي چاودنې په ترڅ کې له منځه تللی دی چې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه په 2 د اګست د ری اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ د مډې په سیمه کې د اکمالات کوونکي پوځیانو موټر کمین ښکار شوی دی چې په نتیجه کې دا موټر ویجاړ شوی دی او سپاره عساکر ټول هلاک شوي دي. یو ډرون کامره هم مجاهدینو را نسکوره کړې ده او له ځان سره وړې ده. همدارنګه په 2 د اګست د ری اسماعیل خان ولایت د ری اسماعیل خان د مډې څخه را روان لس موټریزه پوځي خطر د کمین ښکار شو. ځاني او مالی تلفات پکې ډېر زیات اوښتي دي. 2 د اګست جنوبي وزیرستان و د لدې ولسوالۍ د نورسم په دغه سیمه کې د دراسکوف په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. 2 د اګست اورکزوی ولایت غلجوی ولسوالۍ کاکا زیارت سیمه کې طالبانو د دراسکوف په برید کې 2 عسکر وژلي دي. همدارنګه 2 د اګست باجوړ ولایت لوی ماموند ولسوالۍ د اوسیدونکي سجاد ولد نور محمد زوی سره د وسلې مجاهدینو نیولې دي خو د سیمې د مشرانو په ضمانت سره بیرته خوشي کړی وسلې یې ترېنه اخیستې ده په دې ضمانت چې بیرته به پوځ ته نه ځي. په 2 د اګست جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ مجاهدینو د تانې محرر په یو برید کې وژلی دی. دا جهادي خبرونه چې ستاسو خدمت کې مې تقدیم کړل. اوس راځم هغه پوښتنې ته چې دوستانو مانه کړې وه چې په دې باندې یو تبصره ولرم. څرنګه چې تاسو به معلومات شوي یو اطلاع به هم ترلاسه کړي د یو سیاسي ګوند د جوړېدلو
یا د بنسټ کېښودلو اعلان په ترکیه کې وشو. دغه ګوند په نامه د عدالت ملي د افغانستان ملي عدالت یا عدالت ملي افغانستان په نوم باندې جوړ شو او د اعلان وشو. د رهبری په نامه د محمد عیسی مصباح د افغانستان د جمهوریت د وخت سابق سفیر چې په قرغیزستان کې وو د سفیرو د هغې دا مشري په غاړه اخیستې ده. د هغې تر مشرۍ دا جوړ شوی دی. دې ته 2 معاونین تعیین شوي دي چې یوه ښځینه ده شګوفه فرهنګ په نوم او بل نظري ترکمن دی چې د پخوا د شورای یا د ولسي جرګې غړی و. همدارنګه دې په نورو غړو کې یا اعضاو کې فیض محمد عثماني او جماهیر انوري د جمهوریت د دور 2 وزیران دي چې په دې کې شامل دي. بل کس چې په دې کې دی روز ګیلان اویچي دی چې دی هم د پارلمان غړی و او عبدالرحیم اوراز دی چې دی سفیر و او محمد انور یاشلیق چې دا پخوا سناتور و. دا ټول ورونه چې زموږ دي د افغانستان د پخواني حکومت د شورا غړي دي، سناتوران دي، وزیران دي او سفیران دي. خو دوی ډېر زیات د شهرت عاملین هم نه دي، خلک دومره نه پیژني. بل غټ دغه دا دی چې دوی خو لیکلي د عدالت ملي افغانستان، مګر هم دا ملي په دې نه دی چې دا د یو قوم نه دی، یوې قبیلې نه. دا ترکتبارو ورونو زموږ دا حرکت شروع کړی دی، یعنی د افغانستان د ترکمنانو حرکت دی. دا ملي حرکت نه دی. دې کې د تاجکانو نه څوک نشته، دې کې د ازبکانو نه څوک نشته، دې کې د پښتنو نه، قزلباش نه، پشد نه، بلوچو نه، د هیڅ قوم نه بل څوک پکې نشته دی. بل دا دی چې دې کې معروف کسان یا داسې متحرک کسان نشته، بلکې دا په زوره تحریک شوي کسان دي، د بل چا په ذریعه باندې دوی ته دا کار جوړ شوی دی. بله خبر دا ده، تاسو معلومه ده چې ترکیې کې د سیاسي حرکت د بل مملکت او نظام په مقابل کې ممکنه نه ده. خو دې کې دا دغه دی چې دا ترکتباران دي او د ترکمنانو په هکله کې د خپله ترکانو دا دغه دی چې کوم ځای کې ترکمنانو دا یي دوی هغې ملاتړ کوي، ورپسې ودرېږي او د ده لپاره چې د دوستم هغه حیثیت و دغه ابرو په افغانستان کې نه ده پاتې او هغه حیثیت و ابرو یې پخوا هم نه درلودله، ځکه دا لوی قاتل و. د دغه قاتل د جاینشین پیدا کولو لپاره د ترکتبارانو د یو مشرۍ لپاره دا حرکت ترکمنانو شروع کړی دی او په دې کې د خپله د دوستم تایید هم اخیستی دی. په دې چې دوستم ته دا ویل شوي دي چې تاسو ته نور ځای نشته دی او خلک درنه تنفر لري، نو د لپاره تاسو باید سایډ ته شي. دوی دغه ډله رامخکې کړې ده، خو دا ډله بیا هم دا به د دوستم د تاثیر لاندې په دې، ځکه د دوستم روابط د خپله د اردوګان او د پارلمان د ترکیې سره ډېر نږدې دي او د هغې په وساطت سره دغه کار شوی دی. یعنې دغه ناشونی کار چې په دغې کې ممکنه نه ده په ترکیه کې چې تاسو یو سیاسي ګوند یو بل مملکت او بیا افغانستان سره هغې تعهد هم دا دی. خو دا چون ترکمنان دي او د ترکتبار دي، خو تاسو معلومه ده چې ترکیه د ترکتبارو یو غټه دغه لري په منځنۍ اسیا کې. د دغه ترکتباران هغه هم تاییدوي، په افغانستان کې هم دوی سره ملاتړ کوي تر څو چې د ترکیې لاس په افغانستان کې وسي. آیا دا کم تغییر راوستلی شي؟ نه. آیا دا کوم تحرک راوستلی شي؟ نه. آیا دا یو ملي حرکت باندې بدلیدی شي؟ نه. آیا دا کوم تاثیر به په افغانستان کې ولري؟ نه. آیا دا کولی شي چې سیاسي توازن کې کوم فرق راولي؟ نه. نو د په مقابل کې ټول جوابونه نه په ده دي چې دا داسې یو حرکت نه دی چې د کې یو ملي حرکت وسي، د ټولو په افغانستان لپاره وسي، د ټولو او بیا د ملت د بطن نه وسي، بلکې دا د پردیو لپاره. یعنی دا حرکت هم د ترکانو لپاره جوړ شوی دی، د ترکانو په اساس جوړ شوی دی او قومیت په اساس جوړ شوی او په ډېر محدوده ساحه کې جوړ شوی او شاته چې څوک ولاړ دی هغه مطلوب انسان نه دی چې هغه دی دوستم. نو په دې اساس باندې د دې حرکت نه کوم نوم سیاسي یارت نه پکاره ده، نه کوم سیاسي تحول راوستلی شي. او دا کېدلی شي که آینده افغانستان کې کوم سیاسي بدلون راځي، دی به کولی شي د ترکتبارو په نمایندګۍ دوباره ځان ته کرسیګانې او دا واخلي او راشي په هغې کې فرضاً یو وزارت، یو 2 ولایته، یو سفارت بېرته څنګه چې همدغسې وو همدا 15 تنو ته تقسیم شي. کوم لوی بدلون تاثیر په ملت باندې، افغانستان باندې یا په سیاسي اوضاع د افغانستان باندې دوی نشي درلودلی. دویمه لنډه تبصره زما دا ده چې ما نه یو ورور پوښتنه کړې وه چې زما کوم موقف چې د
سیمه په متعلق دی چې په ایران باندې کې جنگ کیږي د ایران سره باید ټول اسلامي نړۍ ودرېږي او دلته د رافضي د تشیع د سنی یا فرض دغه خبرې باندې باید دغه ونکو ځکه چې دا ګټه نه کوي ضرر را رسوي. دغه ما نه چا پوښتنه کړې وه چې د قاري شفیع الله په هکله ستا څه نظر دی؟ نو زما ځواب ورته دا و چې زه قاري شفیع الله نه پیژنم، نه ورسره مې کله لیدلي دي، نه ورسره ناست یم، نه د افکارو نه خبر یم او نه ما کله کلیپونه اورېدلي دي. نو په دې اساس باندې زه پې تبصره نشم کولی، خو ما خپل عمومي تبصره دا کړې وه چې په دغې کې نړۍ په سطح باندې د شیعه او سني او د تشیع او د رافضي او دې مسایلو ته چې لمن وهل کېږي دا په لوی لاس د پردیو په لاس وهل کېږي او د ده نه ګټه اخیستل کېږي. دغې نه چا غلطه استفاده کړې ده زما دغه ویډیو نه د زمونږ ورور شفیع الله قاری شفیع الله په مقابل کې لکه چې هغې ته کلیپونه جوړ کړي دي، هغه یې ځورولی دی چې هغه کې نه زما کوم اراده وه او نه مې د هغې متعلق داسې کوم څه ویلي دي، ځکه چې یو څوک سړی نه پیژني په هغه به څه تبصره وکړي او دا تبصره هم غلطه وي. نو ما چې شناخت نه درلوده تبصره به مې پیسه کوله. ما صرف دومره دا عمومي ویلي چې موږ باید د اهل تشیع تسنن د دا خبرې اوس پرېږدو ځکه چې په مذهب کې زموږ د ده شي د په دین کې زمونږ د اسلام په دین کې یعنی زموږ په آیین کې په قرآن کې د ده کوم ځای نشته د مذاهبو او رافضیانو متعلق باندې خو ټولو ته معلومه ده چې خپله د اهل تشیع جیدو علما هم رافضیان چې دي د اسلامي دایرې نه بیرون ایستي دي او بیا اهل تسنن علما هم رافضیان د اسلامي دایرې نه بیرون ایستي دي، ویلي دي چې دا مسلمانان نه دي، په ده لپاره دی چې دی بی عایشې ته، حضرت عمر ته، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یعنی صحابه کرام ته په سپکه سترګه ګوري او اته کنځلې کوي او د بی عایشې عصمت او د هغې شرافت او د هغې هغه پاکدامني چې ده دا په قرآن ثابته ده او قرآن د هغه په هکله باندې په حساب آیت د کلام الله مجید پکې راغلی دی چې دې ته کوم تهمت چې په دې ویل شو هغه غلط و. نو په دې اساس باندې هغه د امهات المؤمنین دغه د زموږ تاسو د په حساب د مؤمنانو د مسلمانانو مور ده، په دې اساس چې څوک هغه ته په سپکه ګوري کنځلې کوي شان د پیغمبر ته په سپکه ګوري، قرآن ته په حساب تخلف د قرآن نه کوي. نو په دې اساس رافضیانو په هکله دا موضوع ده په خپله ټول په دې پوهېږي چې رافضیان مطلوب خلک نه دي او رافضیان د اهل تشیع نمایندګي هم نه کوي. همده لپاره موږ چې څلور مذاهب وایو چې موږ په حساب اسلامي دغه کې منل شوي دي ټولنه کې چې دا هم فقهي مسایل دي چې یعنې یو څوک په یو فقه باندې مخکې ځي بل یو په بل فقه باندې مخکې ځي، ډېر محدود دغه دي. کلیاتو کې د اسلامي نړۍ کې کوم فرق نشته ځکه زموږ کلیات دا دي چې الله یو واحد خالق دی او ذات دی چې د کائنات پیدا کړي دي. دویم دا دی چې پیامبران را لېږلي دي او پیامبر محمد مصطفی آخرین د رسول او نبی د خدای دی او قرآن مجید د هغه کلام دی او موږ په هغه ایمان دی. یعنی دا زموږ هغه اصلي اساسات دي چې په دې باندې دا ټول مذاهب متفق دي. راځو فقهي مسایل ته چې دا خپې دي وینځلې او لاسونه دي وینځل او دا سرمسه دې دومره وکړه او دا دې ونه کړه او دغه دوه نفل دلته کېږي دغه نفل دلته نه کېږي، یعنی دا په فقهي فروعاتو کې راځي، په کلیاتو کې نه راځي او په دې باندې تاسو نشئ کولی چې په فروعاتو باندې کلیات د منځه ویسئ، یعنی په فقهي مسایلو باندې تاسو دین رد کوئ، اسلام رد کوئ او دا وکئ. نو په دې باندې زما دغه موقف بالکل واضح و. هغه دوستانو چې ما د دې کلیپ نه غلطه استفاده کړې ده او قاری شفیع الله ورورې زړه ورته دردولی دی دا نادرسته کار دی ځکه چې زه اوس هم ما ورسره کله خبرې نه دي کړي، ما لیدلی نه دی، حتی زه باید د هغه کلیپونو دا وګورم چې بیا زه وشم کولی د موقف ونیسم چې د دریځ څه دی. خو څومره چې خبر یم او پوهېږم هغه دا دی چې دی د رافضیانو په مقابل کې ودرېږي، د اهل تشیع په حصه کې هم د هغه دا نظر نه دی چې هغه د اجازه د اسلام نه وباسي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې زموږ د هغه نظر په دې موضوع کې یو دی او په دې کې زموږ کوم اشتباه دغه نشته دی. نو په دې اساس دوستان باید د
د دورونو په منځ کې فاصلې پیدا نه کړي، بلکې زما ټول دغه همدا دی چې موږ اهل تشیع تسنن مسایل له منځه ویسو. په همدغه مطلب مې دا دی چې موږ ټول مسلمانان یو، که د عربستان دي، که د مصر دي، که د ایران دي، که د پاکستان دي، که د افغانستان دي، دا یو مسلمانان دي، په الله، په قرآن او په رسول باندې یو ایمان لري. په دې اساس باندې مذاهب پکې مه راولئ، متحد شي چې د دښمن ناکامه کړلی شي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.